د کانه شروعات د یوې جنازې نه کیږي، کومه چې څه عامه جنازه نه وي بلکې د فرانس د ټولو نه د مالدار کس د فلپ د ښځې جنازه وي. هر خوا خاموشي وي او د هر چا په مخ باندې پریشاني وي. د ټولو خلکو د تلو باوجود د فلپ ورکوټ زوی الکس هم په هغه ځای کې ولاړ او د هغه د مخ نه داسې لګي چې د هغه لا تر اوسه پورې دا یقین نه کیږي چې مور مې مړه شوې ده. د هغه نه د سترګو نه اوښکې بهیږي او نه د طبیعت نه بته لګي چې دې په څه طریقې سره خفه دی. په مزه مزه کله چې د غزې د خلکو نه خالي شي نو فلپ خپل زوی ته وایي په ګاډي کې کېنه او کور ته لاړ شه. د دې باوجود چې په دې وخت کې د خپل زوی له حوصله ورکړي دی ورته کور ته تلو دپاره وایي، خو هغه ته خپل د بزنس میټینګ د خپل خاندان نه اهم ښکاره شي. هغه خپل زوی دغلته کې یوازې پرېږدي او د میټینګ دپاره لاړ شي. وخت تېرېږي او په دې کې یو کال تېر شي. اوس موږ یو کس وینو د کوم نوم چې سیمي وي. سیمي یو عام غوندې کس وي کوم چې د سر حادثې د وجې د یو لاس نه محرومه وي. د معذورۍ باوجود د خدای داسې خوله ورکړې وي چې هر کس پې دوکه کولی شي. دې نه علاوه د به داسې داسې څیزونه د نورو ملکونو نه راغوښتل کوم چې به خلکو په هر څه قیمت باندې اخیستل. دا ځل د 200 والا چینک راغوښتلی و. په مزه مزه دغه چینک ډیمانډ دومره سیوا شي چې ناڅاپه دغلته کې پولیس راشي او د ده نه ټول سامان واخلي. پولیس ده ته دا هم وایي چې دا ته چې کوم سامان خرڅې په دې باندې تا هیڅ قسمه څه ټکس نه دی ورکړی، دا غیر قانوني دی. په دغه مایوسۍ کې سیمي واپس کور ته راشي چې د ښځه د دې خبر په اورېدو سره حیرانه پاتې شي ولې چې سیمي دا سامان په $3,000 قرضو باندې اغشتلو. د دې حالات د مخکې نه هم خراب و. بل خوا د ده ښځه بیماره وه. په ده باندې د کور کارۍ دومره جمع شوې وه چې مالک ته نه دوی هر وخت ویستلی شو. بل طرف ته د الکس سالګرې را روانه وي. فلپ د زوی نه د سالګرې په باره کې تپوس وکړي وي تاله په دې موقع باندې څه تحفه پکار ده، خو الکس ورته د نورو وړو غوندې د غټو غټو څیزونو یادولو په ځای باندې په مایوسۍ کې ورته ووایي وي څه مې هم نه دي پکار. په سبا باندې فلپ پوره شاپنګ مال خالي کړي د دې دپاره چې د الکس دغلته کې څه خوښ شي هغه ورله واخلمه. په دغه شاپنګ مال کې سیمي د یو سکیورټي ګارډ نوکري کوي. هغه ټوله شپه ډیوټي کړې وي د دې د وجې هم په دغه ځای کې اوده شي. ناڅاپه هغه دغه شاپنګ مال مالک وویني او سخت ویریږي. چې څنګه راپاسي په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي. د الکس سکیورټي ګارډ دغلته کې ولاړ او هغه ته دې ځای نه د وتو دپاره ووایي، خو په دې وخت کې د سیمي نه په غلطۍ کې سپری را شروع شي چې د وجې دغلته کې یو مزاحیه منظر جوړ شي. د دې په لیدو سره الکس ته دومره خوشحالي میلو شي چې الکس د څه کیلونې اغستلو په ځای باندې خپل منیجر له حکم ورکړي وي زه دا کس اغشتل غواړم. د دې په لیدو سره شاپنګ مال مالک حیرانه پاتې شي او د هغه د پوهولو کوشش وکړي وي انسانان خو نه خرڅېږي، خو ولې چې دا د فرانس د ټولو نه د مالدار سړي د زوی حکم و د وجې هغه پکې څه هم ونه کړلی شي. هغه سیمي یو سیټ ته بوځي او د دې په باره کې خبره ورسره شروع کړي وي دا ستا لپاره یوه خاص موقع ده، صرف د یوې ورځې خبره ده او د دې په بدل کې به تا له دوی $1,000 درکړي. د سیمي دپاره دا د حد نه سیوا ډېرې پیسې وي. د دې د وجې هغه رضا شي او په خوشحالۍ باندې الکس سره د ملاوېدو دپاره لاړ شي. خو هغلته کې جټکه ورته هلو لګي کله چې الکس خپلو کسانو له حکم ورکړي چې دې په یو غټ ډبي کې بند کړي. د دې په اورېدو سره د سیمې په خپلو غوږونو باندې یقین نه راځي او د مغز سره یې انکار وکړي وي زه خو څه کیلونه یا ځناور نه یم، زه خو انسان یم او زما عزت دی. منیجر هغه پوهه کړي تا ته دا پته نشته چې دا ماشوم څوک دی، دا د فلپ زوی دی د فرانس د ټولو نه د غټ بزنسمین. که فرض کا تا انکار وکړو نو زما دا ټول شاپنګ مال به بند کړي. په دې سره سیمي مجبورا په $3,000 باندې رضا شي او هغوی یې په یو غټ ډبي کې بند کړي. چې څنګه لږ ساعت پس د ډبي نه روباسلی شي نو هغه په یوې غټې یو مزیدارې کمرې کې ځان ومومي. داسې کمره د په خپل ژوند کې چېرته نه به لیدلې. هر خوا ټیکنالوژي وه، رنګونه او داسې څیزونه کوم چې ده په فلمونو کې هم نو لیدل. الکس هغه ته په ځان پسې د شاته د راتلو دپاره ووایي او په یو سلایډ کې ور ټوپ کړي. سیمي یریږي خو ګاډی په زوره باندې په هغې کې ورولي. ښکته دې ګوري چې ښکته د الکس پوره کلب موجود دی. الکس په خاموشۍ سره هغه ته د لوبو کولو دپاره اشاره وکړي. سیمي ورسره لاول په ګپ ګپ کې لوبې کوي خو بیا ناڅاپه د ویښتانو لوبه ورسره شروع کړي او د الکس نه وګټي. په لوبو کې دوی دغه ټوله ورځ تېره کړي. د ماښامې چې فلپ کله کور ته راشي نو ګارډ هغه ته د سیمي یوه ویډیو وښایي په کوم کې چې سیمي د ډبي نه لکه د کیلونې غوندې بار ته روز. فلپ د مغز سره هغه ویډیو په هغوی باندې ډیلیټ کړي. دې دپاره ویکیمیډیا ته ورسېده نو یوه غټه مسله به جوړه شي. فلپ په زړه کې وایي چې دا خو هم انسان دی. دې د وجې هغه سیمي د ځان سره د روټۍ خوړلو دپاره راولي. د روټۍ په وخت کې سیمي چې کله اولنۍ روڼۍ واخلي نو هغه په خپل ژوند کې چېرته دومره مزیداره ذایقه
ذائقه نه وي خوړلې وي د وجې دغه په سترګو کې د خوشحالۍ د لاسه اوښکې راشي خو دې سړي هغه ته دا احساس هم وشي چې دا خلک روزانه دومره ښکلي خوراکونه کوي او د دې باوجود خوشحاله نه اوسېږي د خوراک نه پس الیکس په خاموشۍ سره د سالګرې کیک کټ کړي او پلار ورته غلې غونتې د دوا نه پس په خاموشۍ سره دغه ځای نه لاړ شي د دې نه پس هغوی د سیمې نه لیکل واخلي دې دپاره چې دا نن څه هم وشو د دې په باره کې به ته چاته هم څه نه وې دې په بدل کې که ته هر څومره پیسې غواړې موږ به یې تاله درکو سیمه چې څنګه دغه ځای نه تلو والی نو فلپ پې اواز وکړي یو څو ورځې نور راته ایسارېږي نه زما د ښځې د مرګ نه پس زما زوی په اول ځل باندې چېرته دومره خوشحاله دی او چا سره یې لا دومره خبرې وکړې دې په جواب کې سیمې ورته ووایي وایي زه صرف په مجبورۍ کې دلته کې رالېږلې شوې وم زه ستا د زوی څه کیلونه نه یم سیمې چې څنګه د دغه ځای نه تلو والی په دغه وخت کې فلپ پې واپس اواز وکړي او په سنجیدګۍ سره درته ووایي وایي که چېرې ته دلته کې روزانه راځې نو دې په بدل کې به زه تاله هره هفته $14,000 درکوم د دې په اورېدو سره د سیمې په خپلو غوږونو باندې یقین نه کېږي او د حیرانتیا د لاسه په دغه ځای کې ولاړ پاتې شي دغه په ذهن کې شور جوړ شي چې په دومره پیسو باندې خو زه ډېر څه کولی شم د کور کرې پې ورکولی شم قرضونه پې ختمولی شم د خپلې ښځې د هسپتال بیلونه پیدا کولی شم زما ژوند خو په دې باندې ټیک کېدلی شي فلپ د ده خوشحالولو دپاره په اډوانس کې ورله د $10,000 چک ورکړي او دا ځل یې په دې خبره باندې کور ته ولیږي تا په کور کې تپوس نه دی کړی دی د وجې ته کور ته لاړ شه کله چې سیمې د یو غټ او قیمتي ګاډي نه د کور مخې ته کوز شي نو دغه ګاونډیان حیرانه پاتې شي هغوی ته داسې لګي بې کچرې دا سیمې نه بلکې د فلمونو هیرو راغی کور ته په راتلو سره سیمې ویني چې ښځه رانه سخته خفه ده ولې چې هغه د تېرو 2 ورځو راسې کور ته نو راغلی ښه چې کله د ده نه د دې د وجې په باره کې تپوس وکړي نو د رښتیا ویلو په ځای باندې سیمې ورته بانې شروع کړي ولې چې هغه فلپ سره لیکل کړي چې زه به د دې په باره کې چاته هم څه نه ویم د ده په دروغو باندې د ښځې یقین نه کېږي او په خبرې ده پوهېدو په ځای باندې چغې شروع کړي چې دې د وجې سیمې ورته په خاموشۍ سره د $10,000 چک وښایي چې دې په لیدو سره د هغه د ښځې خوله د مغز سرې بنده شي او د هغه په هرې خبرې باندې یقین شروع شي په سبا باندې سیمې چې څنګه د واپس تلو دپاره خپلې جامې پیکۍ لګیایي نو د دننه بار یو عجیبه منظر د ده په انتظار د هغه ټول ګاونډیان او ملګري چا چې به د فلپ په فیکټرۍ کې کار کو هغوی یې ټول د نوکرۍ نه وباسلي وو دې د وجې هغوی احتجاج کو سیمې چې څنګه واپس د الیکس د کور ته لاړ شي نو دواړه یو بل ته داسې مخامخ ناست دي لکه چې دوی دواړه په خپل منځ کې د بزنس په باره کې څه میټینګ کوي الیکس هغه ته په سنجیدګۍ سره ووایي سبا به مونږ یوه نوې لوبه کوو ته په هغې کې د ځان نه خرګوش جوړی او زما ښکاري سپي به زه په تا پسې در پرېږدمه د دې په اورېدو سره سیمې د خپلو نه ځمکو وتښتي دا خو یوازې لوبه نه ده بلکې په دې کې خو زه مړ کېدی هم شم هغه د مغه سرې د الیکس د منیجر خواله لاړ شي داسې کار به زه چېرې هم نه کوم زه د دې ماشوم کیلونه ضرور جوړېدلی شم خو د سپوخ کار نه د هغه ګارډ او اسسټنټ دې په خبره باندې پوه کړي تا اوس د ده نه پیسې اخیستلي دي او ته به دا هر څه په مجبورۍ کې کوې په دې سره سیمې په نه زړه باندې رضا شي خو ورسره په غوسه کې ورته دا هم وایي الیکس د مالدار پلار یو لوفر زوی دی هغه ته د لوبو نه سیوا د تربیت ضرورت دی بره الیکس د ده راټولې خبرې واوري او دا سیمې دا خبرې د هغه زړه مات کړي خو مخامخ باندې هغه ته څه هم ونه وایي په سبا باندې چې څنګه لوبه شروع شي نو په ځنګل کې سیمې د خرګوش په جامو کې منډې وهي او د هغه ښکاریان سپي ورپسې شاته دې ته نه په ډېره مشکله باندې خپل ځان بچ کړي خو دې لوبې نه پس د خوشحالېدو په ځای باندې د دغه ځای نه د تلو فیصله وکړي چې زه به باقي دا نوکري پرېږدم هغه هغوی ته څه ووایي زه به واپس چېرې هم نه راځم او تاسو له به زه د خپلې پیسې واپس رالېږم کور ته په رارسېدو سره ده ته یو مضبوطه جټکه ولګي دی ګوري چې د ښځې په یوه ورځ کې هغه ټولې پیسې لګولې دي هغې په دغه پیسو باندې ځان له نوې واشنګ ماشین نوې ټي وي نوې فرج او په باقي پیسو باندې د محلې په غریبانانو باندې خوراک کړی و سیمې سخت خفه شي هغه په دغه پریشانۍ کې د شپې ملاستې چې ناڅاپه ده ته یو خیال راشي وي ماشوم دی په مزه مزه باندې به پوه شي او هسې هم د دې په بدل کې هغوی ماله پیسې راکړي د دې نه بله د پیسو د ګټلو ښه موقع کم ده او فیصله وکړي چې زه به واپس په سبا باندې د الیکس خواله ځم په سبا باندې دې څنګه ورشي نو الیکس د ده نه سخت خفه وي ولې چې ده سره چا په اول ځل باندې په دومره بدتمیزۍ سره خبرې کړې وي دا ښه د طبیعت د سمولو دپاره دې په خپله باندې یوه لوبه شروع کړي هغه الیکس د ځان سرې کړي او د لامبلو په ټپ کې دواړه کښېني چې هغلته کې کله خاندي او کله ورله غوپې ورکوي الیکس د ده نه منډه کړي او په دې سره دواړه په لوبو کې د فلپ د میټینګ والا په کمره کې ور داخل شي چېرته کې چې یو ډېر اهم میټینګ شروع په دې سره سیمې سخت ویریږي خو فلپ ورته څه هم ونه وایي او دې سره مېلمنو ته هم د چپ کېدو دپاره ووایي ولې چې هغه په ټول ژوند کې چېرته خپل زوی په خندا باندې نه و لیدلی په سبا باندې د ماښام الیکس واپس د
د خواله راشي او دته د لوبو د پاره وایي خو سیمي ورته په دې خبره باندې انکار وکړي نن پرېږده لکېنه ظالمه مخامخ وګوره دا څومره ښکلی منظر دی دینه لږه مزه واخله دې په اورېدو سره الیکس ناڅاپه په منډه شي چې څه د وجې سیمي ورپسې شاته ور روان شي چې پس سره دته یو ښکلی د اونې والا کور د ځنګل په منځ کې په نظر راشي دا هغه ځای و چېرته کې چې په الیکس اکثر خپلې مور سره راته هغلته کې د هغه د مور تصویر هم وویني په دغه ځای کې الیکس په ژړغوني انداز کې سیمې ته وایي زما خپلې مور سره د حد نه سیوا مینه وه کله چې ډاکټرانو موږ ته وویل چې د هغې د کینسر اخري سټیج دی نو ما دا غوښتل چې زه مور سره په اخري وخت کې د زیات نه زیات ټیم تیر کړم خو پلار مې هغه د علاج دپاره امریکې ته ولېږله او دا هغې ځای نه یې مړه راوړه الیکس په ژړا شي چې په دې سره د سیمې په هم زړه خفه شي خو بیا د خوشحالولو دپاره د خندا لطیفې ورته شروع کړي چې په سره د الیکس زړه څه ناڅاښه شي د دې نه پس د دوی باغ ته فلپ پیاده راشي سیمې هغه ته خپې بلخپې په چمن کې د ګرځېدو دپاره ووایي او ورسره دا ورته هم ووایي د کوم ماشوم چې مور نه وي هغه ته د زیات نه زیات ضرورت د خپل پلار وي د خبرې په فلپ باندې سختې بدې ولګي په دې سوچ چې دومره معمولي انسان ته ګوره او ما ته خبرې ښودو ته ګوره اوس په دې ماته طریقې ښیي په دې سره سیمې په خاموشۍ سره دننه لاړ شي د شپې په وخت کې الیکس د خپلو نوکرانو سره یو ځای میچ ګوري او چې کله هم یو پوینټ سیوا کیږي نو ټول د خوشحالۍ د لاسه چغې وهي په دې کې فلپ هم دغلته کې راشي چې د زوی د خاطره په اول ځل دوی سره د میچ د کتلو دپاره کیني د میچ د ګټلو نه پس سیمې د خوشحالۍ د لاسه الیکس له غاړه ورکړي فلپ هم خپل زوی سره د ملاوېدو کوشش وکړي خو د هغه طریقه داسې وي لکه څنګه چې خلک چېرته وزیر اعظم سره ملاوي د ټولو خلکو د تلو نه پس سیمې هغه ته وایي چې خلک په خوشحالۍ کې غاړه څنګه ورکوي او په خبرو کې په ځان پوهه نشي او د فلپ نه غاړه واخلي د شپې په وخت کې د فلپ حسد هله پسې واقعېدو شي کله چې هغه خپل زوی سیمې سره په اوته کېدو باندې وویني دغه په زړه کې اور بل شي چې زوی مې لا تر اوسه پورې ما سره ملاس نه دی دا څنګه په دومره لږ وخت کې دته دومره ورنږدې شو او په دې سره د کوره وباسي الیکس سخت وجاړي او د سیمې د واپس راتلو دپاره پلار ته بار ووایي خو فلپ دا ځل یوه خبره هم اورېدو دپاره تیار نه وي په دې سره الیکس خپل کور پرېږدي او په خپل ګاډي کې د سیمې د کور په اړخ باندې را روان شي د سیمې کور ته په ورسېدو باندې دته د هغه کور داسې ښکاره شي لکه څنګه چې به د دوی کور د مور په موجودګۍ کې د سیمې ښځه چې کله د خپل کور په کارونو کې مصروفه وي نو الیکس ورسره هم مرسته شروع کړي دغه رویه د فرانس د ټولو نه د مالدار سړي د زوی نه راکوزه شي او د یو عام هلک غوندې رویې شروع کړي هغه د محلې وړو سره لوبې شروع کړي چې څه د وجې هغه ته په اول ځل د رښتیانو خوشحالي میلو شي سیمې هغه ته د 2 سرو والا چینک وښایي چې پس سره هغه ورپسې په خندا شي سیمې دله د کور ته په اول ځل د راتلو په تحفه کې یو کتاب ورله ورکړي کوم چې په الیکس باندې داسې اثر وکړي لکه د چې ورله چېرته خزانه ورکړي په دې وخت کې د فلپ باډي ګارډ دغلته کې راشي او الیکس په زوره باندې په ګاډي کې ور واچوي او د تلو په وخت کې سیمې له دمکې هم ورکړي د کادې نه پس الیکس سره دی د رابطې کولو هیڅ قسمه څه کوشش وکړو نو یاد ساته چې وبه وجلې شي په دې سره سیمې سخت ملامته شي او د کور په اړخ باندې را روان شي په لاره کې ته داسې ولګي چې د محلې دا خلک ماته په عجیبه غوندې نظر سره ګوري کور ته په راتلو سره دې ویني چې ښځه راته هم غوسه ده بل خوا د الیکس پلار فلپ ته په موبایل باندې میسج راشي چې څنګه موبایل کولو کې نو په هغې کې د سیمې هغه ویډیو وي په کوم وخت کې چې هغه د کاټنه لکه د کلونې غوندې رابار کړي اوس دغه ویډیو په هر ځای کې وایرل کړلی شوي او همدا وجه وي چې د سیمې ښځه دته په بد نظر باندې ګوري هغه په غوسه کې او په شرمندګۍ کې سیمې ته ووایي تا دا پیسې د خپل عزت په بدله کې وګټلې اوس موږ چا سره د سترګو د ملا بخلو قابل هم پاتې نو د دې ویډیو نه پس هغه مزدوران کوم چې فلپ د نوکرۍ نه وباسلي دوباره احتجاج شروع کړي او دا ځل خپل ځان سره د سیمې دپاره هم د انصاف مطالبه شروع کړي د دې باوجود چې سیمې هغوی ته هیڅ قسمه څه خبره نه وي کړې هغه غریب خو په خاموشۍ سره د خپل عزت تماشه کوي ولې چې هغه ښځې د کوره ویستلې د شپې په وخت کې چې کله د سیمې ښځه یوازې شي نو احساس ورته وشي ما سیمې سره واقعي ظلم وکړ اوس ډېره ناوخته شوې وه په سبا باندې فلپ الیکس ته ووایي موږ دواړه د چوټیانو تېرولو دپاره جاپان ته په چکر باندې ځو اوس زه پوهه شوې یم چې ماله د خپل کاروبار نه سیوا تاله ټیم درکول پکار دي خو الیکس د تلو نه انکار وکړي او ورته ووایي زه به تا سره هر ځمه کله چې ته سیمې سره مرسته وکړي فلپ په دې وخت کې د زوی هر شرط منلو له تیار و د دې نه پس فلپ په خپله کارخانه کې ټولو مزدورانو سره میټینګ وکړي دا ټول هغه مزدورانو کومې چې د نوکرۍ نه وباسلي فلپ هغوی ته اعلان وکړي تاسو ټول زه واپس ځان سره اخلم او دا ځل تاسو له به د مخکې نه تنخواګانې هم سیوا کوم دا ټول صرف او صرف د خپل زوی د الیکس د وجې په دې سره ټول مزدوران د خوشحالۍ د لاسه په چغو شي او د فلپ تعریفونه شروع کړي او هغه وخت ایر کړي چې لږ ساعت مخکې په فلپ پسې کنځلې کول په دې وخت کې د سیمې بیماره ښځه دغلته کې راشي او دوی ټول
ټول ته وای د نوکرې په ملاوېدو سره زما د خاوند قربانۍ درنه هېرې شوې. تاسو نه دا هر سهیر شو چې د سیمې سره څه کړي. هغه د دې مجبورۍ نه فایده اوچته کړې ده. په خبرو کې هغه دومره غوسه ورشي چې چغې شروع کړي او په دې وخت کې درد پرې راشي. ټول مزدوران هغه د مغز سره هسپتال ته بوزي او بل خوا فلیپ او ایلکس د ایرپورټ په اړه باندې روان شي. په لاره کې فلیپ د خپل زوی نه معافي هم غواړي. ما معاف کا، ما تعالی د یو ښه پلار غوندې مینه در نه کړلې شوه. ایلکس ورته په سنجیدګۍ سره وایي که چېرې تا نن سیمې سره مرسته ونه کړه نو دا افسوس به تا سره د ټول عمر دپاره پاتې شي. په اصل کې سیمې درې دفعې چاته په نظر نه راځي چې هغه د خلکو د پیغورونو نه ځان د بچ کولو دپاره د ایلکس د اونې والا په کور کې پناه اخیستلې وه. د دې پورېدو سره فلیپ خپله فیصله بدلې او د جاپان ټول ټکټونه ختم. فلیپ او ایلکس دواړه د هسپتال په اړخ باندې را روان شي او سیمې د هلیکاپټر په ذریعې سره صرف په 15 منټه کې هسپتال ته واپس راولي. په هسپتال کې ډاکټرانو د ډېرو کوششونو نه پس سیمې ښځه په حفاظت سره د یو صحتمند بچي مور جوړه شي چې دې خبر پورېدو سره د سیمې د سترګو نه د خوشحالۍ د لاسه اوښکې روانې شي او د هغه نه خپل ټول تکلیف، ټوله بېعزتي او ټول درد هیر شي. د دې نه پس ایلکس د خپل پلار فلیپ سره د حد نه سیوا مینه شروع کړي. ولې چې په نن ورځ باندې فلیپ څه هم کړي دا هر څه د خپل زوی د ایلکس په خولې باندې کړي او دا خبره وه چې ایلکس یې د حد نه سیوا د پلار نه متاثره کړ. ایلکس اوس د پلار په مخامخ باندې دغه تعریف شروع کړي او فلیپ هم خپل زوی په خوشحال لیدو سره سخت خوشحاله او په دې سره هغه دیوال کم چې د پلار او د زوی په منځ کې په خاموشۍ سره د کلونو راسه ولاړو هغه اخر مات شي. اوس پلار او زوی په خوشحالۍ سره ژوند تېرول شروع کړي او فلیپ اوس د خپل کاروبار نه سیوا واقعي د ټول نه زیات وخت خپل زوی ایلکس له ورکول شروع کړي. دوی دواړه یو ورځ په پارک کې ناست دي چې فلیپ ته د سیمې هغه خبره رایاده شي په چمن کې په خپې بلخپې ګرځېدو سره انسان ته سکون ملاوي. هغه زوی ته هم د بوټانو د ویستو دپاره ووایي او په دې سره دواړه خپې بلخپې په چمن کې په ګرځېدو شي. په دې وخت کې ایلکس خپل پلار ته یو خواهش ظاهر کړي. وی ابو زه دا غواړم چې سیمې سره یوه فیکټري شروع کړم د هغې چینکونو د کوم چې دوه خولې وي او دا چینک ما د هغه په کور کې لیدلی. د دې پورېدو سره فلیپ په خندا شي او د زوی دا خبره هم ومني. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.